ریشي زوی خیر دی لاله په خیر رالی شکر دی خپله ښې الحمدلله ښه دی لاله څنګه چل شو کار درته میلاو شو نه ګلابه نن ټوله ورځ په دفترونو باندې وګرځېدم خو کار راته پیدا نه شو لاله نن زه هم ټوله ورځ په چوک کې ناست وم چې څوک به مې د دیاړۍ لپاره بوځي خو دیاړي پیدا نه شوه خیر خفه کېږه مه الله به خیر کړي هغه واړه ورونه مو څه شول لاله هغه دواړو ماښام نه ډېر وژړل و چې موږ له ډوډۍ همداسې په ولږه وده شو ما ورته ویل لاله راځي چې شی به راوړي د خوړو لپاره بیا به مو راپاسم اخوا کوټه کې وده دي ښه د ماسخوتن لمونځ یې وکړو نه لاله همداسې په ولږه باندې وده شو داسې کار وکړه لاړ شه دواړه راپاسوه چې د ماسخوتن لمونځ وکړي خو لاله که لمونځ ته یې راپاسوم نو بیا به ډوډۍ غواړي او کور کې ډوډۍ نشته دا به څنګه شي د رزق ورکولو وعده خو الله کړې ده او د لمونځ کولو وینی په ما حق دی په داسې حال کې چې مور او پلار د خدای وبخښي تاسو ته ماته ډېر واړه او یتیمان پاتې شوي وي ځه ورشه دواړه راپاسوه چې لمونځ وکړي باقي به الله خیر کړي سمه ده لاله الماسه و الماسه پاس ورور منځو کاله لاله راغی پاس تاته پاس المنځو کاله الیاسا و الیاسا پاس ورور منځو کاله پاس یې زر کوی منځو کې بیا خوا کوټې ته راځي ښه شابه لاله رابه مې سوي ښه دی وکړه کېنه ته ورشه وګوره چې دا څوک دی په دې وخت به څوک یا الله خیر السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني ورور خیر وروره زه یو تجار یم ښه نن ماښام ما خپل تجاران ملګري راغوښتي وه ډوډۍ مې ورته کړې وه ښه خو د ډوډۍ خوړلو نه مخکې زموږ په څه خبره لانجه راغله او هغوی ډوډۍ ونه خوړل او لاړل خفه شول نو ما هم قسم وکړ چې دا ډوډۍ به زه ونه خورم او د کوره وځم په کلي کې ګرځم چې د هر کور مخې ته څوک ولاړو دا ډوډۍ هماغې کور والا ته ورکوم نو چې ومې کتل ستاسو د کور مخې ته یو کس ولاړو او سپین کالي اغوستي وو نو زه هم را روان شوم چې را نږدې شوم سړی ورک شو نو ستاسو د کور نه مې قدم هم اخوا نه تله بس ودرېدم او ور مې درته وټاکو نو دا خواړه چې ما خپلو مېلمنو ته تیار کړي وو دا ستاسو په قسمت کې دي دا واخلئ وروره ډېره زیاته مننه الله دې تاسو ته اجر درکړي لاله زمونږ د کلي خان نه دی څوک وو هغه راغلی و هلکه دا څوک وو او دا چا راوړل لاله هغه زمونږ د کلي خان نه دی تجار یادې او تجار ښه هغه راوړل چې زه ور ووتم ویلې وایي زما ملګري راغلي وو تجاران ډوډۍ مې ورته کړې وه نو وایي پسې خبره هم بحث شو هغوی دلاړو وایي ما هم قسم وکړ چې زه نه خورم او د کلي کې وځم چې هر کور مخې ته څوک ولاړو هماغې لی ورکوم نو وایي ستاسو کور مخې ته یو کس ولاړو سپینې جامې وایي وایي چې رالم وایي نو قدم مې مخکې نه تله او کس هم غیب شو وایي بس تاسو ته مې ور وډکو او وایي دا تاسو واخلئ ما درته نه ویل چې د رزق وعده الله کړې ده رزق ورکوونکی صرف او صرف یو الله دی ماشومانو د خدای تعالی عبادت وکړو او الله تعالی دا د خپله وعده پوره کړه اوس ورشه هغه هلکانو ته غږ کړه مونځ به یې کړی وي چې ډوډۍ ټول په شریکه وخورو سمه ده لاله ورته غږ کوم اکشن
لالا ستړی مه شي لوی شوي بچی جوړ په خیر څه ښه ده کښېنه وخاتې پیکانه اکشن ښه ماسوتن مونځ یې کړی دی د خندا پیریان دغه د اوس خاندي اکشن څنګه چل دی ورور اکشن نو دا خواړه چې ما خپلو مېلمنو ته تیار کړي وو دا ستاسو په قسمت کې وو دا واخلئ ورور ډېره زیاته مننه کورودان الله مو اجر کړه چپ چپ